ها دا یو ورور سوال کړی دی وی زما سخر چې کله مړ شو نو زما د ښځې په برخه باندې ډېره ځمکه ورسېده هغه ځمکه هغې ته میلاو شوه اوس په هغې پورې مور نښتې ده یعنې د خواښې چې دا کومه ځمکه چې ته اخیستې ده دا ما په خپلو پیسو اخیستې وه دا ستا د پلار پیسې نه وي نو ته به دا برخه پرېږدي دا حصه به پرېږدي ځکه چې دا زما مال کې وه د ستا د پلار مال خو نه و میراث خو د پلار په مال کې رسي نو سوال دا دی چې که چېرته زما دا ښځه دا ځمکه دې مور ته واپس نه کړي دا به ګناهګار او که نه به الجواب اول خو دا قانون یاد کړئ قانون ښه چې هر هغه شی چې ستا په ژوند کې تا سره او ته مالک وي شرط دا دی ته مالک وي او ته مړ شوي نو دې کې د ټولو وارثانو برخه ده اول خو دا قانون یاد کړئ هر هغه شی چې ته مالک یې او ته مړ شوي د ټولو ټول ټکی پکې وایي ټول ټکی پکې موږ وایو چې ځکه په دې ځکه چې زموږ معاشره کې بعض دې وباسي د ټولو وارثانو پکې برخه ده دلیل په څه دی ګوره الله وایي للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نارینه ته به هغه برخه میلاویږي چې مور پلار پرېښودې ده یا خپلوانو پرېښودې ده خپلوانو کې هغه چې دی وارث ګرځي زنانه ته به الله وایي هغه برخه میلاویږي چې مور پلار یې پرېښودې ده یا خپلوانو مما قل منه او کثر که دا برخه ډېره ده او که لږه ده خو دا د ده ده یا د دې ده که هغه هلک ده او که هغه جنۍ ده نو نه دي جایز چا لره چې یو وارث راپاسي او د بل نه د هغه برخه علي هغه ته وایي چې ته به لازم دا ما ته پرېږدې په زور زبردستي نه چلیږي ګوره ښه نه د خور سره نه د لور سره نه د مور سره نه د بل او د بل سره زور زبردستي نه چلیږي او که تا دا په زور زبردستي واغسته اکثر د زنانو نه اخیستې کېږي برخه په زور زبردستۍ سره نو ستا څه خیال دی چې الله ته دې پته نشتي څه لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه حدیث کې راځي امام احمد راوړی د یو مسلمان مال بل مسلمان لره نه دی حلال مګر د هغه په رضا باندې اوس ته زما کور ته راننوځې په زور زبردستۍ او هلته خوراک او څښاک او هر څه وکړې او روزي به خو هلته ورغلی وم او ما د هغه په مخ کې خوراک وکړو نه دا ستا دپاره نه و حلال ځکه چې زه په دې راضي نه وم مال د مسلمان بل مال له هله جایز دی چې کله هغه پې راځي او هغه طرف نه اجازه دي نو دا مسله دویمه د ده دا خواښې دعوه کوي دعوه او دعوه په څه ثابتېږي په دلیل او په ګواه سره دعوه په دې ګواه راولي ضرور وایي چې هغې سره ګواه دلیل څه نشته خو هغه دا قیسه کوي داسې که چېرته دې ګواه راوستو دلایل یې راوړو بیا خو یو مسله ده خو که چېرته په دې کې دې سره هسې تشه دعوه کوي نو په دې زنانه د دې په دې لور نه دی لازم چې دا به دا خپل حق په میراث کې چې کوم دی دا به مور له ورکوي نه دی لازم او که دا برخه نه ورکوي نو دا ګناهګارېږي نه خو یو خبره یاده کړئ موږ چې کله دا خبره وکړې چې بیا مور حقداره نه ګرځي له دغې برخې د دې مطلب دا نه دی چې دا دې ورسره ښېګړه نه کوي دا دې ورسره ښه اخلاق نه چلي نه په کار دا ده چې دا سړی په خپله او د ده دا ښځه د هغې د مور سره په آرام په نرمه مور ده ګوره مور پلار که زیاتې هم کوي که نه خو ته به ورسره بد اخلاقي نه کوې ها خبره ورسره خپله وکړه د خبرې نه ته شریعت نه یې منع کړی چې خبره مه کوه شریعت خو هر چا ته دغه حق ورکړی دلته موږ ونه وي دې زنانه ته چې مه ورکوه دغه برخه دا ستا برخه ده
خو دې دا مطلب نه چې ته مور ته بدې ردي وې په طریقه او د دې نه ښه طریقه به دی که چېرته مشران خپلوان کم چې دي هغوی ته خبره مخکې کړی شي کم چې خیر واله دي شرط پکې دی کم خیر واله ګوره بعض مشران شر واله وي مسله دومره نه وي ورانه څومره چې هغوی ورانه کړي نو ځکه کله چې مشران کېنوي په یو مسله کې که نه په جرګه کې په جوړه کې نو داسې مشران وله ګورئ چې هغه مشهوري په خیر سره په صلاح سره چې او دا خیر ښېګړې واله دي دا ښه خلک دي موږ په خپله بعض مشران لیدلي دي چې هغه دا مسله الټه ښه ورانه موږ یو ځای کې ناست وو ډېره غټه مسله وه د جانبینو ډېره غټه مسله وه د دې چې خبره پکې مرګونو ته اورېدلې وه څو ورځې تګ را تګ تګ را تګ کېناستو به پاسېدو به آخر دا چې ما هغوی د الله په توفیق سره صلحې ته او جوړ جاړي ته تیار کړو وعظ او نصیحتونه او د هر یو خوا له زه راځه او ټلیفونونه او ملک ته ټلیفون د دوی مشرانو ته کله چې آخري ورځ موږ خبره کوله یو پکې ناست و سپین ږیری ګوټ ته نو ما یې ګوره ستاسو سره یې د ټولو دا ښه نه ده چې دوی په منځ کې جوړ جاړی راشي بچي به هم د دشمنۍ نه بچ شي دوی به هم دشمنۍ نه بچ شي دا ژوند به لږ آزاد تیر کړي که دا اوس ټول پټ پټ ګرځي او هر یو د خپل سوري نه هېرېږي ټولو وی دا ډېره ښه خبره یو سپین ږیري پکې ټک وخه ته خو لکه ظلم هم شوی دی که نه یاره د وینې د سړي ونه خوټ کېږي چې اوس درته څه ووایم نو سپین ږیری دی موږ دا دومره محنت کوو لګیا یو ستا دې خبرې ته وګوره یا ظلم شوی دی نو موږ خو هم دقه وایو که چې ظلم دا قصه نوره ختمه کړو نو بیا را سره یو دوه مشرانو خوا کې راسو هغوی ته مې وویل ما دا یار لږ بهر کړي کله قصه ختمه شي بیا دې راځي هغه په خبرو خبرو کې هغه بهر ته وویستو اوس دی هم مشر دی ناست دی نو دی صرف مشر په دې دی چې ویښتو کې سپین لګېدلی دي نور هغه مشرتیا ورسره نشتي چې دی د خلکو د خیر په خیر ښېګړه کې راشي داسې پکې شتي نو بله طریقه دا ده چې دوی داسې مشران راولي او هغه د ده دا خواښي او د دې زنانه د مور په طریقه پوه کړي چې شرعاً په دې کې ستا برخه هغه نه راسي او بیا هم موږ دا وایو که چېرته دا زنانه په دې راضي کېدی شي او دا خبره ورته غټه نه وي نو که مور ته دا برخه پرېږدي یو دا ډېره ښه ده که مور ته دا برخه پرېږدي ډېره ښه ده یا په دې برخه کې څه برخه ورته پرېږدي نو دا ډېره ښه ده ځکه چې مور ده نو څومره چې په ښه طریقه دا مسله حل کېدی شي حل کولی پکار دي والله اعلم او دې خاوند له پکار چې دی له ښه مشورې ورکړي دې ټیم کې دې ټیم کې خاوند بیا ډېرې غټې مشورې ورکوي دې دومره بیا د مشورو ټاکوتي جوړ شي ځکه د پته یې ځمکه ده او جیداد دی هر ځای کې ګوره هر ځای کې سړی نیغې نیغې خبرې نه کوي هر ځای کې سړی زور نه ښکاره کوي بعض ځایونو کې نرمي کول بعض ځایونو کې سختی کول بعض ځایونو کې خبره په خوش اخلاقی کول بعض ځایونو کې لږه غوسو سره کول دا د حکمت خبرې دي او دا د حکیم انسان کار دی نو د مور په مخ کې څوک د زور خبرې نه کوي نه د مور سره څوک د طاقت او د بدماشۍ خبرې کوي